دنیا تا او د دنیا اصلاح تا الله رب العزت د انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام سلسله جاری کړه او هغه سلسله د آدم علیہ السلام نواله تر جناب سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اللہ جاری او ساری اساتلا ہر دور ہر امت آغیت چے اللہ پیغمبر را لے گلے دے نبی را لے گلے رسول را لے گلے دے نو دا آغا پیغمبر او دا آغا رسول او دا نبی دا امتیازی حیثیت اور دا نبوت دا ثابتولو دا پارا اللہ رب العزت انبیاء تا مختلف معجزی اغور کړي چاہتا یو معجزه وا اغا دا آغا امتیازی شانو چاہتا بلا معجزه وا اغا دا آغا یو دا مقام او دا مرتبی پہچانو نوح علیہ السلام تا معجزہ ملاو شوا کشتی جوڑ شوا دریاب طوفان سمندر اوبدی ہر طرف تا معجزہ دا نوح علیہ السلام کشتی دا محفوظ او بچ روانہ دا وستوت علی الجودی او پا جودی غر باندی کشتی کے ناستا دا معجزہ دا نوح علیہ السلام لوی معجزہ اغین بعد انبیاء سلسلہ اللہ جاری ساری اساتلا صالح علیہ السلام تا اللہ معجزہ ورکڑا هذه ناقۃ اللہ لکم آیتا فذروها تاکل فی ارض اللہ د وچو د شین کانینا داغینا اللہ رب العزت جواندی اخرویستا ناقۃ اللہ ورطویلش لویا معجزہ ملاو شوام ابراہیم علیہ السلام داغ معجزات و لویا معجزہ پا اور کی سلویخ تو رزی تیرول نہ سوزیدل نہ تکلیف رسیدل نہ تنگیدل لویا معجزہ د ابراہیم علیہ السلام وا دارنگی یونس علیہ السلام معجزہ وا ولا تکن کصاحب الحوت معجزہ چل مئی د دریاب خلر آبار کړه یونس علیہ السلام اغه واغست او د دریاب پتل کی ناستا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ایوب علیہ السلام معجزہ شپالس ولس کالا
پکٹ بیمار پروت، نہ دوائی اثر، نہ طبی نہ حکیمی نہ بلسا اس اثر نہ کولو. اللہ والا معجزتاً دا خبر ورکڑا چی فلان کی زائی کی اوبدی پاغیبانی اغا اوبو سر غسلو کا علام با اللہ داغی پا ذریعہ بانی داغا بیماری دشپاڑس واللس کالو بیماری ختم کڑا. معجزہ دا ایوب علیہ السلام، داود علیہ السلام معجزہ اللہ ور لہر صد وسپنی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. وسپنا نرمیداو داغین بے چی سجوڑول غختل پا گتو بے جوڑول. د سلیمان علیہ السلام معجزہ یو نوا سمر معجزیوی قرآن داغی بیان کڑے رے چی اللہ رب العزت اغتا علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شئی دا مارغانو پا جبو پا زبان دارنگی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر جنات انسانان پیریان دا ټول اللہ رب العزت داغا پا تسلط قبضہ کی اللہ راوس دیو. لویا معجزہ تخت بے پا ہوا کی گرزیدہ ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بے امرہی کم زائد بے چی غختل تخت پا ہوا باندے روانو دا یوی میاشت سفر بے پا نیم رس کے کاؤ او دا دو میاشت سفر بے پا یو رس کے کاؤ. لویا معجزہ و دا سلیمان علیہ السلام دا معجزیوی. دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ و یو نوا قرآن فرمائی فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. امسا غرزول داغین اجدہا جوڑے دل واپس امسا بیا جوڑے دل وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. لاس د ترخن راویستل و آغا تک سپین چمکدار من غیر سو اغخ کاری دل. دا معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا زکریہ علیہ السلام معجزہ و چی اللہ رب العزت آغتا دا آغا بی بینا چی آغا دا اولاد بیتمی و عمر رسیدہ و زکریہ علیہ السلام دا دا پاسا سلو کال عمر دے پا اغا عمر کی اللہ رب العزت اغتا بچے دا یحییٰ علیہ السلام پا شکل کے ورکول دا دا زکریہ علیہ السلام معجزہ دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ بی پلار داغا پیدا کے دل دا معجزیوی دا اغا اللہ رب العزت دغا معجزہ گرزولی وان دا انبیاء کرامو دا راتلو سرسرا اللہ دا اصلاح دا امت دا پارا دا ثابتولو دا نبوت دا پارا اللہ رب العزت دا معجزاتو یولوی لڑائی اغا اولا گولا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ و موسیٰ علیہ السلام تمام 9 معجزے ورکڑے. 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام تا یواز ملاو شویری، عیسیٰ علیہ السلام تا معجزے ملاو دی. آخر کی
خاتم النبیین، نبی علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زما معجزہ اول دادا چیز خاتم النبیین یم، زمان بعد بل پیغمبر نوے بن رازی. دا معجزہ دا، بس خبر ختم. د وحی ادریدل پاغبان ختم، د معجزو کامل کېدل پورا کېدل پاغبان ختم. معجزے زندہ معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دے، دا زندہ معجزہ دا. دارنگی قرآن سمرہ معجزے د جناب رسول اللہ ذکر کری. د شق القمر معجزہ علماء ذکر کری، سپوږمۍ دو ټکڑے کېدل معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوی کتابونه لیکلی شوی دی، علماء پاغبان لوی لوی کتابونه لیکلی دی، او بیا د نبی علیہ السلام معجزات راغون کړي دي. واړه واړه معجزات خو ډیر شیو، ډیر شی. دائم معجزوام ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نہ لکھنا وا نہ پڑھنا وا، لیکن تمام لکھلو لستلو والے شاگردان اگرزیدل. دا معجزہ وا. قرآن فرمائی النبی الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. دا معجزات جناب رسول اللہ کما کما بوائی سیبا لویا معجزات معجزود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام آغا معجزہ دا معراج وا. قرآن ذکر کری. قرآن فرمائی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. معجزہ جناب رسول اللہ دام معراج معجزہ دا. معراج ستویل شی، معراج دا عروج ندے، عروج بمانا دا برختلو، برختلو خو بیا دا واپس را کوزیدلو. معراج دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لو یا معجزہ دا. دا معجزہ ډیر عجیبه معجزه ده، او دا آغا خبره ده چې په کومه خبره باندې دا آغا معجزه ده چې په کومه معجزه باندې ابو بکر صدیق ته د صدیق لقب ملاو شوی دی. دا آغا معجزه ده، دا آغا معجزه ده چې دی فرق راوسته ری پمیانز دا آغا خلقو کی چاغا منون کی او پمیانز دا آغا خلقو کی چاغا نمنون کیو. دا آغا معجزه ده، دا آغا معجزه ده چې د دې معجزې په ذریعه سره الله دنیا ته ډیر څه ښودلی دي، احکامات الله را لېږلي دي، اور د مونځ غونته لوی عبادت مسله الله په دغه معجزه کې بیان کړې ده. معجزه وا. معراج کله وا اس پتہ نہ لگی. پس صحیح روایات سرا قابل استدلال روایات سرا
مقبول اور شریعت اور اسلام تک قابل قبول روایات سرا چرتم دا ند ثابتا چې دا په دې معین تاریخ باندې شوي او په دې ورځ باندې شوي دا ند ثابتا اول الناس فيما يعشقون مذاهب چې کم ضعیفی خبرې دي نو ضعیف خلق ورپسې رواني بنیاد مضبوط نه وي نو چې بنیاد مضبوط دی او خبرې نه دی نو په ضعیف بنیاد باندې دیوال څوک نه وایي بنیاد مضبوط کا ثابت کا یو خبره نو پاغي باندې د برک بیا یو ضعیف روایات د شر په مقدار باندې او په میزان باندې تلل شوی نه بمني اوس داخل کو د رجب په میاشت کې د کندو روایات خزو رويسته دي رجب کې کندې دا د خزو روایات راوته دي د رجب او بیا خصوصاً د 27 رجب معراج کی رات منانا یہ پیٹ پرستوں کا اپنا بنایا ہوا بات ہے شریعت اور قرآن و حدیث نا د دې اس قسم ثبوت نشته نه چې په 27 رجب پشپه باندې ته عبادتونه کوه چې دا د معراج شپه ده تا ته څه پته ده په 27 رجب پر ورځ باندې بیا روژه نیسه چې دا د معراج د شپې روژه ده تا ته څه پته ده دې دومره دنیا ته دې دومره لوی محقق علما ته د دې پته نشته او تا ته پته ده جیبه سړی ته خو بیا د ارسنه مخکی خو چې څنګه پښتانه وایي برګې نو هغسې خرګې و که څنګه خرګې هغسې برګې چې د چا کم سوچي د ضعیفو د کمزورو سوچي نو ضعیفو کمزورو له به لارې ګوري او چې د چا قوي او مضبوط سوچي نو هغه به قوي او مضبوط دلایلو له لارې ګوري د دې رجب معین مقدار دا شریعت نه دی مقرر کړی ها شوی دی قرآن بیان کړی دی بعض علماء کرام لیکي د هجرت مدینې نه لږ مخکې الله د دې مسلې او د دې معجزې ظهور کړی د هجرت د مدینې نه مخکې الله هیئت بیان کړی الله حالت بیان کړي الله تاریخ نه دی بیان کړي نو چې تاریخ الله نه دی بیان کړي رسول الله نه دی بیان کړي صحابه او د رسول الله نه دی بیان کړي کتاب الله نه دی بیان کړي نو موږ د کم ځای نه تاریخ رو باسو چې په دې تاریخ باندې و خدا شته خو شته که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی پکور کې دی یو روایت کې راځي دویم روایت داره چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حتیم کې حتیم هغه ځای دی الله دې مونږ بار بار بوزي او چې څوک تلي دی الله دې د هغه سعادتونه نصیب کړي خانه کعبه د هغې سره چې ګیر چاپې رقم دا دیوال غونته تاو دی د خانه کعبې د هغه کمرې او د کوټې شریفې نه دی خوا دیوال تاو دی د دې وجې نه د طواف طریقه دا ده چې دغه ځای کې به دننه نه راتاویږي ځکه دا د خانه کعبې حصه ده بلکې د حتیم نه به ګیر چاپې راتاویږي د خانه کعبې حصه الله رب العزت کلاو پرېښوده چې که یو سړی دننه نشي تللی او دغلته ورته الله توفیق ورکړه نو دام د خانه کعبې ځای دی
او دا پاتې شوی د څه د وجې نه دی هغه لوی تاریخ دی ابه چېرته انشاءالله بیا بیانېږي خو دا د خانه کعبې حصه ده حطیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حطیم کې ملاست آرام کوي شپه ده او بعض علماء لیکي ام هانی کور دی اخوا پای کې آرام کوي شپه ده اذ جاء جبریل شپه ده د شپې څه حصہ تېره شوې ده بعض علماء لیکي د نیمې شپې نه بعد خبره ده ابتدا نه ده د شپې ابتدا نه ده د نیمې شپې نه بعد خبره ده جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیہ السلام راغے او زیرا پاسو لما ماتے ویچے را پاسا او چکلے را پاسو لما نو د زمزم ابوتے بوت لما چکلے بوت لم نوالتے سملو لما فشق صدری او حضرت جبریل علیہ السلام زما سینہ اسر لام او تشتون د سپینو زرو یو لوښی دی امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی د سپینو زرو یو لوښی دی فیه ماء زمزم چې د هغې کې د زمزم اوبه یې راغیستې دي او زما سینه یې چې کله کلاو کړه نو د هغې نه یې زړه زما راوویسته او په هغه اوبو کې ووینځه او څه لږه غونته ټوکړه غونته وه هغه ټوکړه یې لرې کړه څه توره ټوکړه وه هغه یې لرې کړه او بیا یې زما سینه بنده کړه یو صحابي لیکي چې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه باندې هغه نیغ لاره د پسري کېدو دا تر آخري عمره پورې د جناب رسول الله لیدلي وه هغه اثر و لکه اپریشن چې څنګه وکړي داسې اثر و بیا یې ماته فجاءني براق براق یې ماله راوسته کله چې براق راوسته براق چې و که نه نو دا حسني اسونه دي دا خو ټټوان دی ته ویلی شي اس هغوی چې هغه سم زبردسته جنګونو منګونو ته او دې ته خلک ساتي ریړو ته نه ساتي نو لوی اسو د هغې نه ښکته قد کې ښکته و د خر نه په قد کې بره و دغه عمره و براق هغې ماله راوسته او ما ته ویل چې په دې باندې کښېنه او ما سره جبریل علیه السلام هم روان شو او هغه براق ورته ځکه ویلی شي چې برق وایي پړک ته دا د بجلی پړک روشنایي یو پړک نو هغه به دومره تیز تله کمد بصره حدیث کې راځي لکه څنګه چې د نظر په کلاو فضا کې یو خو بند فضا کې او سړي نظر خو هم نه لګي په کلاو فضا کې چې د نظر کم رفتار دی د هغې نظر د رفتار برابر د هغې یو قدم و او نبی علیہ السلام د مسجد حرام نه روان شوی دی او مسجد اقصا ته رسیدلی دی او دا سفر د اوښ په سفر باندې د یوې میاشتې سفر و د اوښ په سفر د یوې میاشتې سفر و هغه سفر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړ څلورو ځایونو کې تاریخ لیکلی دی څلورو ځایونو کې نبی علیہ السلام سټے کړی دا یعنی قیام یې کړی ایثار شوی دی لږ یو په مسجد نبوي کې او نبی علیہ السلام چې کله مسجد نبوي ته لاړه اول ته ایثار شلګ نو حضرت جبریل ورته وویل چې دا هغه ځای دی چې دې ته به عن قریب د چې ته راشي دا هغه ځای دی چې عن قریب د چې دې ته به ته راشي او بیا نبی علیہ السلام ورپسې تلیم دی
نو په مدینه منوره کې د جناب رسول الله قیام وش. بیا بیت اللحم دویم ځای د قیام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت اللحم. بیت اللحم هغه ځای و چې په کوم ځای کې د عیسی علیه السلام ولادت شوی و، پیدایش شوی و، هغه ځای ته بیت اللحم ویلی شي. نو دویم چې نبی علیه السلام ایثار شوی دی نو په بیت اللحم کې ایثار شو. او دریم نبی علیہ السلام په کوه تور کې هغه ځای دی چې موسی علیہ السلام ته الله وحی ورکړی و په کوم غر باندې چې هغې تور نومو. په کوه تور کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایثارېدل دا وشول. او څلورم آخري سټې او آخري مقام بیت المقدس مسجد اقصی. دا زمینی سفرو، دا د ځمکې سفرو. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا غ زمینی سفر ذکر ش. دا سفر وهلې شوی دی او دی سفر تا په عربی کې اسرا ویلی شي یا اسرا ویلی شي. دې ته اسرا ویلی شي. کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد اقصی چې هغه زمینی سفر آخري مقامو هلته ورسېده، نبی علیه السلام یو ځای چې هلته به انبیای کرامو خپل سورلی تړلی چې کله به مسجد اقصی ته راتلل، هغه ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم براق وتړه او نبی علیہ السلام راغی مسجد اقصی ته. د مسجد اقصی ته چې کله نبی علیہ السلام راغی ماحول بدل دی، حالات څه بدل دی. تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت پا هغه ځای کې را جمع کړي دي. څنګه؟ دا د الله د قدرتونو نه ده، ځکه دا ټول کار د معجزې روان دی. تمام انبیاء کرام الله را جمع کړي دي او په هغه ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل د لاسونه ونیوه وی تعال قدم مخ کے راشا مخ کے شا لیا دید پارا چھتے امامتو کی اور د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کولو سرا اللہ رب العزت دا اعزازی نم جناب رسول اللہ تا ورک امام الانبیاء دا نم بل چاہتا ندے ملاو. دا اعزازی نم بل چاہتا ندے ملاو. امام گورا سوک بد چا امامی سوک بد چا امامی امام الانبیاء دا لقب جناب رسول اللہ تا ملاو شو. اور چکل جناب رسول اللہ مخ کی شو 2 رکعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑل پا کم طریقے اکڑل پس صحیح چکم رست ورطا اللہ دا منز مسئلہ کا مسابطولا پاک کا طریقے اکڑل. دین معلوم دا شوان چی دا آغا آخری طریقہ دا عبادت دا چی جناب رسول اللہ تا اللہ ورکلو ٹول انبیاء پا کتاب دارو گرزول. کہ سبل طریقہ بل پیغمبر تا ضرورت نو بیا بیدا سی اللہ نہ کولے. وقت کم دیو مسئلہ اگدہ دا باقی با انشاءاللہ بیا کو. اللہ رب العزت دی منگا تاسو ته قرآن و سنت علوم خی. اللہ دی منگ لا توفیق دا دی خبر راکی چی منگ دا قرآن و دا سنت علوم زدکو سینو کی واچو. اللہ منگا دا صحیح تاریخ دا اسلام و دا شریعت نا خبردار کی. اللہ چی کم بیماران دی تمام و تصحت کاملہ عاجلہ نصیب کی. یو بیمار دی دا دعاگانو درخواست کردے دی یو زنانہ دا اللہ رب العزت دی ورلا صحت کاملہ عاجلہ ورکی. حاضرین مجمع کی
دارنګ سامعین ناظرین څومره محبوبین چې دي بیماران دی الله رب العزت ته ول شفاء کامله عاجله نصیبه کړي الله د پریشان حال او پریشانای لري کړي الله څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د تمام مسلمانانو مغفرت او بخښنه نصیب کړي وصلی الله